بسم الله الرحمن الرحیم. 15 په توان دی 4 او 15 په توان دی 2. دې نه موږ داسې لیکلی شو چې 15 ضرب دی 15 ضرب دی 15 ضرب دی 15 4 ځلې په خپل ځان کې ضرب شوي دي او لاندې په مخرج کې 15 ضرب دی 15. اوس دلته تاسو خپله وګورئ له صورت نه دا 15 چې په 15 تقسیم سي خو یو به ورسیږي، دا به له دې سره لاړ سي او دا له دې سره ځي. اوس پاتې شو 15 ضرب دی 15 او لاندې دلته هم یو پاتې دی، دلته هم یو په یو کې یو، نو د مخرج لیکلو ته ضرورت نشته، نو موږ وایو چې 15 په توان دی 2. په همدې ډول باندې یو بل مثال دی 8 په توان دی 7 او 8 په توان دی 15. دا څنګه حل کوو؟ دلته له پورته مثال څخه موږ ګورو چې 15 په توان دی 4 دی 15 په توان دی 2 دی، ځواب یې راغی 15 په توان دی 2. مطلب داسې دغه طاقتونه یو له بل نه منفي کېږي، نو په دې ډول باندې اوس موږ لیکلی شو په دې دویم مثال کې قاعدو نه یوه قاعده لیکو. لومړی د صورت طاقت منفي د مخرج طاقت، نو دا به راسي 8 په توان دی 7 نه سي 15 لاړ سي 2، نو دا یې ځواب شو. د تیر دا ځواب و. دوهم مثال کې ورکړل شوي دي چې 6 په توان دی 15 پر 3 په توان دی 15. له دې نه اوس داسې لیکلی شو 6 ضرب دی 6 ضرب دی 6 ضرب دی 6 ضرب دی 6. ګوره 15 ځلې په خپل ځان کې ضرب شوي، دلته 3 ضرب دی 3 ضرب دی 3 3 ضرب دی 3، ځکه دا هم 15 ځلې په خپل ځان کې ضرب شوي دي. اوس دلته تاسو وګورئ، ګوره دا یو کسر، دا بل کسر، دا بل کسر، دا بل کسر او دا هم بل کسر. مطلب داسې 6 پر 3 څو ځلې په خپل ځان کې ضرب شوی ده؟ 1 2 3 4 او 15. نو 6 پر 3 کل په توان دی 15. له دې نه معلومیږي 6 چې په 3 تقسیم سي څو کېږي؟ 2 په توان دی 15. نو دا یې ځواب شو. 6 په توان دی 15 پر 3 په توان دی 15. تیر ځل د ضرب په د طاقتونو د ضرب په قانون مونږ ولوسته که چېرته قاعدې سره مختلفې وي نو مونږ یې دواړه د ضرب په حالت کې لیکو او مشترک طاقت باندې لیکو. دلته په تقسیم کې هم داسې کولی شو چې قاعدې په یو بل باندې لیکو او په مشترک شکل باندې د دوی طاقت لیکو. دلته هم 15 دی دلته هم 15 دی، نو ځکه د دواړو مشترک طاقت مو ولیکه. دلته 6 تقسیم پر 3 مساوي کېږي له 2 سره 2 پر 15، همدا یې ځواب ده، همداسې یې لیکلی شو. 8 پر 6 4 په توان دی 6. له دې نه څنګه لیکلی شو چې 8 ځکه دواړو 6 توان د دواړو 6 دی، نو 8 پر 4 د قاعدې لیکو او د دواړو مشترک طاقت لیکو. دا مساوي کېږي 8 چې په 4 تقسیم سي
دوه په توان دی شپږ. دا ګوره دا ځواب دی. بل لیکلی چې اووه په توان دی څلور پر اووه په توان دی دوه. دې حالت کې وګورئ چې قاعده اووه ده، دلته هم قاعده اووه ده، قاعدې نه یوه قاعده څلور منفي دوه. دې نه مساوي کېږي چې اووه په توان دی دوه، ځکه څلورو نه دوه منفي کېږي. بله پوښتنه ده په دې ځای کې چې نهه په توان دی شپږ او نهه په توان دی څلور. دا څنګه لیکلی شو د توان په شکل باندې؟ بیا قاعدو نه یوه قاعده شپږ منفي څلور، دا مساوي کېږي قاعده خپله قاعده شپږ ونیسي څلور لاړ شي دوه. دا هم په خپله د دې سوال ځواب. اووه په توان دی شپږ ضرب دی اووه په توان دی څلور پر اووه په توان دی پنځه ضرب دی اووه په توان دی دوه. دې ځای نه څه لیکلی شو؟ د ضرب د قانون له مخې نه لیکلی شو چې قاعدو نه یوه قاعده او توانونه سره جمع کوو، شپږ جمع څلور. دلته هم قاعدو نه یوه قاعده پنځه جمع دوه. دې نه لیکلی شو شپږ جمع څلور لس، پنځه جمع دوه اووه کېږي. دې نه اوس لیکلی شو اوس د تقسیم د طاقتونو د تقسیم د قانون له مخې لیکلی شو چې قاعده د دې اووه ده، د دې هم اووه ده، نو قاعدو نه یوه قاعده لس طاقت منفي د اووه څخه د دې طاقت اووه ده، نو دا به مساوي سي اووه په توان دی درې. دا یې ځواب دی. بل ځای کې ورکړي چې پنځه په توان دی څلور ضرب دی پنځه په توان دی درې، پنځه په توان دی دوه ضرب دی پنځه په توان دی دوه. دا څنګه ساده کولی شو؟ د تیر په شان پنځه قاعدو نه یوه قاعده، ځکه دواړو قاعدې مشترکې هغه دي مساوي دي، او توانونه سره جمع کوو، څلور جمع درې اووه. پنځه قاعده یوه قاعده او دوه جمع دوه څلور. دلته بیا طاقتونه د تقسیم په حالت کې لیکل شوي دي. د قاعدو نه یوه قاعده توانونه سره منفي کوو، اووه منفي څلور څو کېږي؟ درې. نو دا ځل مو په اسانه سره او لږ مو مختصر شکل باندې بل عدد یې ورکړی دی. مثال څلور په توان دی پنځه ضرب دی شپږ په توان دی درې، څلور په توان دی درې ضرب دی شپږ په توان دی دوه. دلته ګوره د صورت کې قاعدې سره مساوي نه دي، طاقتونه هم مساوي نه دي. دا ځل مونږ داسې فکر کوو، دلته قاعده له دې قاعدې سره مساوي ده، طاقتونه مختلف دي، قاعده له قاعدې سره مساوي ده خو طاقتونه مختلف دي. اوس داسې لیکلی شو څلور په توان دی پنځه پر څلور په توان دی درې، د ضرب په حالت کې دي، شپږ په توان دی درې پر شپږ په توان دی دوه. ښه اوس بیا هم لیکو، دلته څلور د دې نه قاعدو نه یوه قاعده لیکو، پنځو نه چې درې لاړ شي دوه، ضرب په خپله لیکو، قاعدو نه یوه قاعده لیکو، دریو نه چې دوه لاړ شي یو. دا اوس مساوي کېږي. کولی شو چې مونږ نور هم مخته ولاړ شو. څلور ضرب دی څلور شپاړس کېږي، ضرب دی شپږ په توان دی یو، هماغه شپږ لیکو. نو کولی شو چې نور هم مخته ولاړ شو. شپږ په شپږو کې شپږ دېرش، درې به حاصل ولیکو، شپږ په یو کې شپږ، شپږ او درې نه.
ټول ځواب دا شو.